اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 48مه برخه. په تیره برخه کې مو د بني قینقاع د غزا بیان کوي چې د هغه سبب چی شو. نو ابو داود او نور د احادیث امامان د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي او وايي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ قریش ته ماتې ورکړه او بیا مدینه منورې ته راغلی، نو یې د بني قینقاع په بازار کې یهود سره راټول کړ او ورته ویې فرمایل یا معشر اليهود، د مخه تر دې چې تاسې ته داسې حال درته پېښ سي لکه څنګه چې قریشو ته پېښ سو، اسلام قبول کړئ. یهود وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې مخه تاوزه چې د قریشو څخه دې یو څو داسې نفر ووژل چې په جنګ نه پوهېدل. که ته زموږ سره جنګ وکړې ته به پوه سې چې خلک موږ یو او زموږ په مثل به د هېڅ چا سره نسې مخامخ. الله جل جلاله د یهودو د دغو خبرو په جواب او په مقابل کې د سورة آل عمران 12 او 14 نمبر آیاتونه نازل کړل چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه کفارو ته ووایه چې ډیر ژر به په دنیا کې مغلوبه سي او په آخرت کې به جهنم ته وشړل سي او دا جهنم د استوګنې لپاره ډیر بد ځای دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یعنی ای کتونکو تاسې ته په هغه دوو ډلو کې چې په بدر کې د جنګ دپاره سره مخامخ سوې ډېر لوی عبرت دی. یوه ډله وه چې د الله په لار کې جنګ او جهاد کوئ او بله ډله چې کافران ول، دوی به هغه ډله دوچنده لیدل او الله جل جلاله به په خپل نصرت سره د هغه چا تایید او کومک کوي چې د الله جل جلاله خوښه وي. بېشکه چې په دغه ډېرو لیدلو کې د بصیرت خاوندانو لره عبرت دی. د دغه آیت شریف د ترجمې د ښه پوهېدلو دپاره مجبور یو چې بیرته د بدر غزا ته ولاړ شو. د بدر په غزا کې مشرکانو شمیر 1000 کسانو ته رسېدی چې د سپرتیا او د حلالولو دپاره پوره شمیر اوښان او اسان او پوره اسلحه ورسره وه، او بل طرف ته د اسلامي لښکر چې د هغه عدد تر 300 نفرو لږ څه زیات و چې 70 اوښه او 2 اسان او لږ اسلحه ورسره وه. خو د تعجب ځای دا و چې په ځینو وختو کې هر لښکر ته هغه مخامخ لښکر د خپل ځان په حساب 2 چنده معلومېدی چې د هغه نتیجه دا سوه چې د کافرانو په زړه کې د مسلمانانو د ډیروالي په سبب بیره ولوېدله او مسلمانانو ته د کافرانو د دغه دوچنده شمیر په سبب پر الله جل جلاله اعتماد او توکل پیدا سو او خپل رب ته نور هم متوجه سول. نو الله جل جلاله په دغه مکرمو آیاتو کې سربیره پر دې چې یهودو ته په مغلوبیت او د جهنم په اور وعده ورکړه دغه موضوع ته هم اشاره وکړه. خیر بیرته د بني قینقاع د یهودو کیسې ته راسي. د یهودو دغه جواب چې دوی رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړي د دې څخه دا معلومېدله چې دوی رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته په جنگ سره اعلان وکړي چې موږ ستا د جنګ څخه نه بیریږو او که ته زموږ سره جنګ وکړې هلته به در معلومه سي چې جنګیالي او توریالي څوک دي. خو رسول صلی الله علیه وسلم خپل قهر او دا موضوع په ځان کې پټه کړه. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو صبر وکړي او د هغه څه په انتظار ول چې د شپو په تېرېدو سره مخ ته راځي. د بني قینقاع د یهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو چې په خپلو ناوړو اعمالو سره د خپل ځان د بربادۍ کوشش کوي او په خپل بد عمل سره به پر خپل ځانو د ژوند کولو لارې بندولې او ترخولې. ابن هشام د ابي عون څخه روایت کوي چې د مسلمانانو څخه یو شی د خرڅولو لپاره د بني قینقاع بازار ته یوړی او هغه خرڅ کړ او بیا د یو زرګر دکان ته ورغله. هلته کښېنست. اوس غواړي چې د خپلې خوښې یو شی رانیسي. اول خو زرګر غوښتنه وکوله چې دغه ښځه مخ لڅ کړي، خو ښځې د دې کار څخه ممانعت وکړي
بیا یو بل خبيث يهودي پټ ورلې د شذي په بخبري کې د دې د لباس یو کنج لوړ وتړي د دې د غاړې سره او شذه به خبره ناشته اوس خو هیڅ نه د پیښ خو کله چې د شذي سودا خلاص شو نو ولاړ شو څنګه چې کالی لوړ تړلی ول د بدن یو حصہ ښکارا شو او يهودو پر وخندل شذي د دغه لسوال سره یو لو چغه وکړه هلته یو مسلمان سړی هم ولاړو او یو شی رانیسي هغه دغه بد حال ولیدي چې یو مسلمان مستوره شذه لڅسو او هغه يهودي چې دا کار کړی دی ولاړ دی او خاندي هغه مسلمان دغه واقعا ویني څنګه چې د شرف موضوع ده نو دغه واقعا نسوي تحمل کولای نو یې پر يهودي راواچول او مړ کړ په بازار کې موجود يهود بیا پر مسلمان باندې راټول شول او مسلمان یې مړ د وجل شوی مسلمان نور اقرباو نو د مسلمانانو څخه مرسته وغوښتل نو د مسلمانانو او د بني قینقاع د يهودو په مابین کې شور او شر جوړ شو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی يهود ته حال ولېږي چې هغه نفر را تسلیم کوي کوم چې دغه مسلمان یې وجلې رسول صلی الله علیه وسلم قاتل غواړي مګر د بني قینقاع يهود دا نه منل چې قاتل دی تسلیم کړي بلکې د هغه مجرم پر څنګ باندې هم ودرېدل نو د قاتل د نه تسلیمېدلو په سبب هغه عهد چې د رسول صلی الله علیه وسلم سر درلودي د هغه د يهودو د طرفه مات شو دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې لشکر جوړ کړي د مسلمانانو لشکر جوړ شو او د لشکر بیرغ حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه ته ورکړ لشکر د بني قینقاع پر طرف باندې حرکت وکړي يهودو چې لشکر ولیدي خپل قلاو ننوتل او دروازې بندې کړې مسلمانانو د باندې د طرف څخه دوی محاصره کړل اوس نو د بني قینقاع يهود په څو شانو باندې دی غراول اول خو دوی وسوه نفر مسلح فوج لري او بل د نن په کلاو کې د اوبو څهان لري کشتونه او حیانان هم د نن په کلا کې ول د باندې څخه هیڅ څه ضرورت نه درلود او هغه خوراکي مواد چې د دوی سره د نن په کلاو کې موجود ول هغه پوره یو کال د دوی بسیده نو دوی د نن په کلاو کې کښینستل او رسول صلی الله علیه وسلم ته د جنگ اعلان وکړ رسول صلی الله علیه وسلم حال ورولېږي چې زه ستاسو سره کار نه لرم فقط هغه قاتل را تسلیم کړ خو هغه وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم تا پر موږ هم د قریش خیال کړی دي موږ جنگي خلک یو که جنگ کوي جنگ در سره کوو اوس د يهودو د طرفه تهدیدونه شروع شو يهود پر خپل کفر او خیانت باندې ټینګار کوي او مسلمانان بیا په قلاو کې دوی محاصره کړي دي دغه محاصره د هجرت د دویم کال د شوال د میاشتې د 15 تاریخ څخه شروع شو او د ذوالقعدې تر اول شپې پورې دوام وکړي یعنی پوره 15 ورځې د محاصرې تیرې شوې او بیا هم دوام لري خو الله جل جلاله د يهودو په زړه کې بیره ورواچول او دا هغه بیره ده کله چې الله جل جلاله د یو قوم د شکست او د ماتېدلو اراده وکړي دغه بیره په زړه کې ورواچي نو يهودو د غبيري په سبب عذر او زاری شروع کړي اولیا محمد صلی الله علیه وسلم امان راک رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې امان نست يهود نفر ورلېږي عجز او زاری کوي صلح غواړي رسول صلی الله علیه وسلم وايي هیڅ کله صلح نه کیږي بل جنگ بل لار نست پس لډیرو زاری رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل تاسو تسلیم سي بیا زما خوښه ده کومه وجلاس کومه پرشولاس هغه بیا زما اختیار خو تاسو به بی قید او بی شرط تسلیمېږئ فقط په تسلیمېدلو سره د جنگ خلاصېږي سبحان الله د دغه بیري په سبب چې د يهودو په زړونو نوتلې و په دغه باندې راضي سول چې موږ تسلیم یو او ته چې موږ په باره کې هر فیصله وکړي هغه موږ قبول ده د اسلام او د مسلمانانو هیبت او دبدبه دون لوړ او مؤثر و چې وسو جنگي ځوانان ټول رسول صلی الله علیه وسلم ته تسلیم شول يهودي ټول ونیول او لاسونه وروتړل خلک په انتظار دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د بني قینقاع د يهود په باره کې څه امر وکړي رسول صلی الله علیه وسلم لږ اصحاب کرام ته ویلي ول چې غواړي دغه اوه نفر د 200 کم جنگیالي نفر چې دي دا به ټول وژني یو هم ژوندی نه پرېږدي دلته نو د يهودو دوست چې لوی منافق دی عبد الله ابن ابي ابن سلول د خپل منافقت د رول په عملي کولو شروع وکوله اوس عبد الله منافق چې د خزرج د قبيله وو پوسو چې دغه خلک ټول وژل کیږي حال دا چې د او د بني قینقاع د يهودو په مابین کې حلف او تعهد وو چې یو د بل په حفاظت کوي خو اوس دی ویني چې دغه يهود وژل کیږي او کوجل سول بیا نو د عزت او کومک څوک او د کومک لپاره بیا څوک نه پاتې کیږي نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلې د دغه يهودو د لپاره عفو ځنغواړي
رسول صلی الله علیه وسلم چې تر اوسه پورې د يهودو په باره کې حکم نه دی صادر کړی. عبد الله منافق یې مخ ته کښېنستی او ورته وایي یا رسول الله احسن الی موالیه، زما د متعهدینو دوستانو سره نیکي وکړه. عبد الله چې په ښکاره مسلمان دی او په دننه کې لوی کافر او د کفارو ملګری دی، اوس د دغه مجرمینو يهودو دفاع کوي او وایي احسن الی موالیه. رسول صلی الله علیه وسلم مخ ځین واړوه او د ده جواب یې نه کوي. عبد الله بیا مخ ته کښېنستی او وایي یا رسول الله زما د متحدینو سره نیکي وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم د ده د خبرې جواب نه ورکوي او مخ ځین واړوي. رسول صلی الله علیه وسلم تر اوسه د جنگ لباس چې زغره وه اغوستې ده. عبد الله ابن ابی منافق بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ته مخ ته کښېنستی او لاس یې تر زغره وردننه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم یې تر کمیس ونیوی او ویې ویل یا رسول الله زما د متحدینو سره ښه وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم په قهر سو او ویې ویل ویحک ارسلني ایله مې که، مګر منافق بیا هم دا نیت کړی دی چې دغه یهود به خلاصوي. ولیا والله تر هغو دې نه ایله کوم چې زما د متحدینو سره نیکي او احسان ونه کړي. 300 نفره چې زغرې یې اغوستي دي او 400 نفره لڅ دي بې له زغرو دي، دغه 700 نفره ټول په یوارې حلاله. حال دا چې دوی زه په یخ او په ګرمي کې ساتلی یم، بیا نو ماته څوک راپاتې شي او زه یو داسې سړی یم چې د جنګو سره مخامخ کېږم. رسول صلی الله علیه وسلم چې هر څه ممانعت کوي، خو منافق عبدالله ابن ابی پر خپله غوښتنه ټینګ دی. څو په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم د دغه منافق سره هغه چې د ده پر اسلام فقط یوه میاشت تېره سوې وه د مراعات او احسان معامله وکوله او یهود یې ده ته ورپرېښول او ویې ویل دوی به د مدینې منورې څخه وځي، دلته به زما همسایه‌توب نه کوي. اوس نو د بني قینقاع یهود د شام طرف ته وځي او ځینې خیبر ته ولاړل او هلته په خیبر کې د یهودو د یو ځای کېدلو سلسله شروع شوه. دا د بني قینقاع د یهودو د غزا قصه وه چې څنګه شروع شوه او د منافق عبدالله ابن ابی په مرسته څنګه پای ته ورسېده. د السویق غزا، اوس به د دې غزا بیان درته وشي. په دغه وختو کې چې د قریشو څخه صفوان ابن امیه، یهود او منافقین په دغه خپلو دسیسو او په عملیاتو باندې مشغول ول. ابو سفیان چې د قریشو مشر و د داسې یو کار په باره کې فکر کوي چې تاوان یې لږ وي او اثر یې ډېر وي او غواړي چې داسې یو کار ډېر ژر عملي کړي چې په هغه سره د ده د قوم عزت وساتل شي او د دوی قوت په ښکاره شي. نو یې د بدر تر ذلیل شکست وروسته قسم یاد کوي چې تر څو پر مسلمانانو حمله نه وکړم د جنابت غسل به نه کوم، یعنې خپلې ښځې ته به نه ور نږدې کېږم. نو یې کفار سره راټول کړل ول څوک زما سره یو ځای کېږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد جنګ وکړو. نو ویې کولی سوای چې د دغه مقصد لپاره 200 نفره سره یو ځای کړي او د دغه 200 نفرو په ملګرتیا د مدینې منورې پر طرف باندې رهي سو څو نږدې و مدینې منورې ته ورسېدل. مګر اوس دا جرأت نه لري چې په ښکاره پر مدینه منوره حمله وکړي. نو یې د مدینې منورې څخه لیرې خیمې ودرولې او د مدینې منورې د یهودو سره ارتباط ونیوی. نفر ورلېږي چې زموږ سره مرسته وکړي. څو په خپله ابو سفیان د شپې په تاریکه کې په پټه د مدینې منورې اطراف ته ورلی. اول یې د حویې ابن اخطب کور ته ورلی او د هغه دروازه یې ور وټکوله. هغه دغه د ده غوښتنه نه کوله، ول زه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه بیریږم. بیا سلام ابن مشکین ته چې د بني نضیر مشر او رئیس و هغه ته ورلی. هغه دروازه ور خلاصه کړه، د ده عزت یې وکړي، شراب یې ورسره وڅښل، د مسلمانانو حال او اخبار یې ورته وویل. د دغو خبرو په واسطه ابو سفیان په دغه شپه د مدینې منورې د اطرافو پر یو ځای چې العریض ورته ویل کېدی پر دې باندې حمله وکړه. ونې یې ماتې کړې، کومې میوې چې هلته پرتې وې هغه یې وسوځلې او انصارو څخه یو سړی دلته په دغه علاقه کې موجود و، هغه یې شهید کړي او بیرته مخ په مکه مکرمه په تیښته رهي سو. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبر ورسېدی ډېر ژر په ابو سفیان او د هغه په ملګرو پسې ور ووتل. خو ابو سفیان او ملګري په ډېر تلوار او په چابکي سره تښتېدل او کوم خواړه چې د دوی سره ورسره و هغه یې پر لارې غورځول، غواړي چې ځانونه سپک کړي او وتښتي. مشرک قریش په تیښته سره دي، د مسلمانانو څخه یې ځان اخر خلاص کړي. په دغه حمله سره ابو سفیان خپل قسم پر ځای کړي چې ما پر مسلمانانو حمله وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان تر قرقرة الکدر چې دا د یو ځای نوم دی تر دې ځای پورې پسې ولاړل، خو کفار یې نه ونیول او بیرته راوګرځېدل.
د بیرته راتګ په لار کې مسلمانانو هغه خواړه راټولول چې کفارو د تیښتې په وخت کې غورځولي ول، چې په دغو خوړو کې یو قسم خواړه ول چې سویق ورته ویل کېږي. نو د دغې غذا نوم غزوة السویق هم په دې وجه باندې کېښودل شو. او دغه غذا د هجرت د 2م کال د ذوالحجې په میاشت کې تر بدر 2 میاشتې وروسته وه. بل غزا د ذی امر غزا. دغه غزا هغه لوی عسکري حمله ده چې تر احد د مخه د رسول صلی الله علیه وسلم په قیادت باندې سوې ده. او د دغه غزا د پیښېدلو سبب دا و چې د مدینې منورې استخباراتو و رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راوړي چې د بني ثعلبه او محارب قبیلو ډیر زیات شمیر خلک د دې لپاره سره یو ځای کړي دي چې د مدینې منورې پر اطرافو حمله وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي چې دغه لشکر د ټولو افرادو شمیر 4.5 نفر و. دغه لشکر د هجرت د 2م کال د محرم په میاشت کې د دشمن پر طرف باندې حرکت وکړي. مسلمانانو په لار کې یو سړی ونیول چې نوم یې جبار او د بني ثعلبه د قبیلې څخه و. دغه سړی رسول صلی الله علیه وسلم ته راوستی. رسول صلی الله علیه وسلم اسلام ته دعوت کوي او هغه هم مسلمان شو. دا سړی د حضرت بلال او د ملګری کوي چې اسلام وروښي. او سړی په عین حال کې د مسلمانانو لشکر ته لار هم ورښي چې د دشمن ځکه ته باید څنګه او پر کومه لار لاړ شو. هلته بیا کفارو ته خبر ورسېدی چې د مدینې منورې لشکر را رهیدي. څنګه چې کفارو د جنگ لپاره پوره تیاری نه ونیولې او یا خو د مسلمانانو څخه بیریدل، نو کفار د غرو و سرو ته وتښتېدل. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر سره د دوی د استوګنې ځای ته ورغی او هلته د هغو اوبو سره واړول چې د ذی امر اوبه ورته ویل کېدې. نو د دغه سببه دې غزا ته هم غزوة ذی امر ویل کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه اوبو سره خیمې ودرولې او د سفر میاشت یې ټول هلته تیره کړه. دا د دې لپاره چې د شاوخوا عرب د مسلمانانو په قوت او په طاقت باندې خبر سي او په زړه کې د مسلمانانو څخه بیره ځای ونیسي او عرب په دې پوه شي چې د اسلام قوت د حجاز څخه و نجد ته رسېدلی دی، ځکه دغه قبیلې په غطفان کې وي او غطفان بیا په نجد کې دی. په دغه غزا کې جنگ یا یو بل د یادولو وړ واقعان نه دی پېښ شوی بېله یو کوچنۍ او خطرناکې واقعې څخه. هغه دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې ځینې وختونه به د خلکو سره ګوشک کښېنستی او هلته به یوازې ناستو د الله جل جلاله عبادت او د خپل رب جل جلاله سره به مناجات کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل عادت سره سم پس له خیمو درولو ولاړی هلته تر یو ونې لاندې کښېنستی. د دغو قبیلو خلک چې د غرو سرو ته ختلي ول، رسول صلی الله علیه وسلم یې وپېژندی او ویې ویل والله بل وخت یې بیا دغسې تنها نسو پیدا کولی، څوک به د وژلو دپاره ورسي. یو نفر چې د عصور ابن حارث نومېدی هغه وویل چې زه یې وژنم. نو دغه د عصور په کراره د غره څخه راکښته شو څو رسول صلی الله علیه وسلم ته ور ورسېدی او څوک نه دي په خبر. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې تر ولن لاندې بیده. اوس نو د عصور د رسول صلی الله علیه وسلم سر ته توره په لاس ولاړ دی. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم راویښ شو او ویې لیدل چې د عصور ورته ولاړ دی او توره یې په لاس کې ده، غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم ووهي. دا داسې حالت دی چې هیڅ چا د دې خیال او ګمان نه کوي چې داسې دې پېښه شي. خو اوس د عصور توره په لاس ولاړ دی او وایي چې یا محمد اوس به دې څوک زما څخه خلاص کړي. د ده په فکر باندې بس کار خلاص دی، یو وارې وهل دي او په دې باندې به رسول صلی الله علیه وسلم مړ شي، خبره به خلاص شي. خو رسول صلی الله علیه وسلم په یقیني او اعتمادي لهجه سره ورته وویل چې الله یو الله به دې خلاصوي. سبحان الله. د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه جملې د ویلو سره د عصور پر شا باندې وغورځېدی چې خالي رسول صلی الله علیه وسلم الله دې پر شا وغورځېدی او توره رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې د لاسه ولېده. توره رسول صلی الله علیه وسلم راواخیسته. اوس د عصور پروت او رسول صلی الله علیه وسلم توره په لاس ورته ولاړ دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما څخه به دې اوس څوک خلاص کړي. د عصور وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم الامان الامان، امان راکړه او دا وعده در سره کوم چې هیڅ وخت به ستا او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګېږم. رسول صلی الله علیه وسلم هم پرېښوی. د عصور بیرته خپل قوم ته ولاړی. قوم ورته وویل ولې دې نه وهئ، ولې دې نه مړ کوئ. د عصور وویل ما چې ورته وویل چې څوک به دې راڅخه خلاص کړي، نو کله چې دول الله یو سړي په دواړو لاسو پر جګر باندې ووهلم او زه پر شا باندې غزار شوم او دا جبرائیل علیه السلام او د رسول صلی الله علیه وسلم د نجات او د خلاصون دپاره د اسمانه راکښته شو او دغه سړی ووهه.
اوس به د کعب ابن اشرف يهودي د وجلو بیان درته وسی. کعب ابن اشرف د يهودو لوی او مالدار سړی و چې د اسلام او د مسلمانانو سره تر ټولو يهودو زیات حسد او عناد درلود. رسول صلی الله علیه وسلم یې پښکارا سره ازاروي او د مسلمانانو سره پښکارا سره د جنگ اعلان کوي. دای په خپل د توي د قبيله و. د توي په قبيله کې بیا د بني نبهان د شاخه څخه او مور یې بیا د بني نضير د يهودو څخه. کعب ابن اشرف چې غني او بربادي سړی و، په عربو کې په شایست سره مشهور و او د عربو د شاعرانو څخه یو لوی شاعر و. د قلا د مدینه منورې په جنوبي طرف کې د بني نضير د يهودو د کورو شاته و. کله چې د بدر په جنگ کې د مسلمانانو د کامیابی خبر د اول وار د پاره د تورسېد، دول ایاده صحیح او ممکنه ده هغه خلک چې د عربو اشراف او د خلکو بچهان و، والله که محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلک وژلي وي نو د مځکې نس د مځکې تر مخ ښه او بهتر دی، یعنی تر دې ژوند نو مرګ ښه. کله چې بیا دا خبر مؤکد او یقیني سو، نو دغه د الله دشمن په اشعارو کې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو بد ویل شروع کړ او د دوی د دشمنانو ستایل او صفاتونه یې شروع کړ. او هغه چې قریش ول هغه نور هم پر جنگ باندې تشویقول، خو یوازې په شهر ویلو باندې هم نسخانه، بلکې مکه مکرمه او قریش ته ورلې او هلته د مطلب ابن ابي وداع سهمي په کور کې واړول. په مکه مکرمه کې به هر مجلس ته ورتلې او هلته به فجړه جړه د بدر پر وجسو کسانو شعرونه وایي چې په دې کار سره د هغو احساسات راپارول. د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو پر ضد د قریشو عناد او دشمنی ستایله او قریش د مسلمانانو جنگ ته تشویقول او رابلل. په هغه وخت کې چې کعب بن اشرف په مکه مکرمه کې مشرکانو پوښتنه ځینې وکړه چې آیا ستا دین ښه دی او که د محمد صلی الله علیه وسلم، او دغه زموږ دین ښه دی او که د محمد صلی الله علیه وسلم، او کومه ډله پر حق ده؟ کعب بن اشرف ورته وویل تاسې تر دوی افضل یاست او پر حق یاست، او حتی د دغو مشرکانو په سبب یې بوتانو ته عبادت هم کوئ. په دې باره کې د سورة نساء 51 نمبر آیات الله جل جلاله نازل کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیات هغه کسان نه دي لیدلي چې دوی ته له کتاب څخه برخه او حصه ورکول شوې ده، یعنی چې هغه دغه يهودي دي ځکه دوی کتابیان ول، دوی پر بت او شیطان ایمان راوړی دي، یعنی د قریش د پاره د بتانو عبادت کوي، او دوی وهو کسان ته چې کافران شوي دي وایي ستاسي مشرکان او ستاسي دین تر هغو کسانو ډیر ښه دی چې پر الله او رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري. خیر، کعب ابن اشرف يهودي بیرته مدینه منورې ته راغی او په خپل اشعار کې به د اصحاب کرامو ښځې په بده سره یادولې او مسلمانان به په خپل علاج سره ډیر زهیرول. دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب ته وویل څوک به مو د کعب ابن اشرف څخه خلاص، ځکه د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر آزاد کړ. د دې کار د پاره د مسلمانانو څخه یوې ډلې ځانونه انتخاب کړ چې هغه ډله دغه کسان ول چې یو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه، دویم عباد ابن بشر او ابو نائله چې نوم یې کلسان ابن سلامه دی، او بل چې حارث ابن اوس او ابو عبس ابن حبر. د دغه 5 نفرو په مابینځ کې اتفاق وشو چې دوی به د کعب ابن اشرف د وژلو دپاره ځانونه انتخابوي، او د دغه ډلې مشر محمد ابن مسلمه رضی الله عنه. د کعب ابن اشرف د وژلو په روایتو کې راغلي دي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک به د کعب کار وکړي، د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر آزاد کړ. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ولاړ شو او ویل زه یا رسول الله، آیا ستا خوښه ده چې مړ کړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو بیا محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وویل نو اجازه راکړه چې یو څه خو ووایم. رسول صلی الله علیه وسلم وویل ولوی وایه، یعنی د دې کار د کولو لپاره د خلاف ویلو څه ضرورت شته. نو د خلاف ویل
اجازه راته وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم هم اجازه ورته وکړه. نو په دغه حالات کې یعنی د کفارو سره د جنگ او د مقابله په وخت کې چم او حیله او خلاف ویل دا یوازې دانه چې جایز او روا دي بلکې شکار هم دي. اوس نو د نقشې د عملي کولو لپاره محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وکعب بن اشرف ته ورغلی او ورته ویل دغه سړی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم زموږ سره صدقه غواړي او موږ ډیر ستړي کړي یو، هر ورځ نن عاشې راکړه، نن زکات دی، نن سرسایه ده، نن پلانکی دی. کعب ابن اشرف ورته وویل په والله تاسې د ده مرسته او ملګرتیا کوئ. محمد ابن مسلمه ورته وویل موږ د رسول صلی الله علیه وسلم متابعت کړی دي او دا مو نه ده خوښه چې اوس یې پر نیمه لار پرېږدو. و به ګورو چې د کار اخر چیش کېږي، خو اوس موږ ستا څخه یو یا دوه خورواره خواړه په پور غواړو. کعب ابن اشرف ورته وویل هو خواړه خو په پور درکوم، خو ګرو به راته ږدئ. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وویل په ګرو کې چیش غواړې؟ کعب وویل ښځې په ګرو کې راکړئ. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وویل موږ خپلې ښځې څنګه په ګرو کې درکړو؟ سره د دې چې ته په ټولو عربو کې ډېر ښایسته سړی یې. کعب ابن اشرف وویل نو اولادونه مو په ګرو کې راکړئ. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وویل خپل اولادونه څنګه په ګرو کې درکړو؟ سبا به هلکان په خپلو مابینځو کې یو بل ته پیغور ورکوي او وایي به چې ته خو هغه یې چې په یوه خوروار او دوه خوروارو خوړو باندې ګرو سوی وي. دا موږ ته شرم او پیغور دی، مګر ستا د اطمینان دپاره به خپله اسلحه په ګرو کې درته کښېږدو. کعب ابن اشرف یهودي وعده ورسره وکوله چې ښه دی اسلحه راوړي او راسئ. ابو نائله رضی الله تعالی عنه چې د کعب رضعي ورور هم و، دی هم د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پر قسم کعب ابن اشرف ته ورغلی او مجلس یې ورسره وکړ. د کعب د اشعارو بیتونه یې ورسره ویل او بیا په اخر کې ورته وویل ویحک یا ابن اشرف، زه د یو حاجت او ضرورت لپاره راغلی یم، زه به هغه حاجت او مقصد درته بیان کړم خو ته به دغه حال د ځان سره پټ ساتي، چاته به نه وایې. کعب وویل هو وایه څه وایه. ابو نائله رضی الله عنه ورته وویل د دغه سړي د راتګ چې دی موږ ته راغلی دی یعنی رسول صلی الله علیه وسلم مقصد دی، دا خو زموږ دپاره یو لوی آفت شو. د ده په راتګ سره مو ټول عرب دشمنان وګرځېدل، ټول عرب مو د یوې لیندۍ څخه ولي او په یوه سترګه راته ګوري. د کاروبار او د تجارت لارې را باندې بندې شوې، موږ په تکلیف یو، اولادونه مو وږي دي. نور یې هم داسې خبرې وکولې لکه محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې کړې وې. او ابو نائله رضی الله عنه د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره د دغه رای او د نظر موافق نور څه ملګري هم شته او زه غواړم چې هغه هم تا ته راولم او ته یو څه خواړه ورکړې او مراعات هم ورسره وکړې. کعب د ابو نائله رضی الله عنه سره موافق شو او صحیح ده. اوس نو په دغه خبرو کې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه او ابو نائله رضی الله عنه د خپل مقصد لپاره کامیاب شول. هغه دا چې اوس دوی کولای شي چې کعب ته د اسلحې سره ورسي، ځکه دغه اسلحه د ګرو دپاره ورته ایږدي او د ځانه سره نور ملګري هم په دغه عنوان وروستلی شي چې دوی هم د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ناراضه دي او د دوی د نظریې موافق دي. یوه شپه چې د سپوږمۍ په رڼا باندې روښانه شپه وه او دا د هجرت د 3م کال د ربیع الاول د میاشتې د 14 شپه وه. دغه 15 نفریزه ډله رسول صلی الله علیه وسلم ته سره راټول شول او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې ورته بیان کړه. رسول صلی الله علیه وسلم هم تر بقیع الغرقده پورې د دوی سره راووتی او بیا ورته وفرمایل چې په بسم الله سره رهي سئ. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم وویل الهی د دوی مرسته وکړئ. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ولاړی او هلته یې لمونځ او د خپل رب جل جلاله سره مناجات کوي. دغه ډله رهي سوه تر څو چې د کعب ابن اشرف قلعه ته ورسېدل. د کلا د باندې څخه ابو نائله رضی الله عنه ورغږ کړ. کعب ولاړ شو چې ورته راکښته سي. د کعب ابن اشرف ښځې چې په دغه نږدې وختو کې د واده ورسره کړی و، کعب ته وویل ته د شپې په دغه وخت کې چیرې ځې؟ او ما داسې اواز واورېدی لکه د هغه څخه چې وینې څڅېږي. کعب وویل دا زما ورور محمد ابن مسلمه دی او زما رضعي ورور ابو نائله دی او یو د عزت خاوند او شجاع سړی چې خپل ځان یې مقصود دی چې یو عزتمن سړی او شجاع سړی که د چړو وهلو ته وغوښتل سي باید دغه دعوت قبول کړي.
بیا نو کعب ابن اشرف په کبر او په غرور د قلا څخه په داسې حال کې راکښته سو چې ډېر عطر یې استعمال کړی و او د سر د ویښتانو څخه یې خوشبويي پورته کېدله. د کعب تر راوتلو د مخه ابو نایله خپل ملګرو ته وویل کله چې کعب راسي زه تر ویښتانو نیسم او ویښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسې په دې پوه سواست چې ما تر ویښتانو ښه ټینګ ونیوئ نو یې په تورو ووایئ. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت او د دې قصې پاته حصه به په راتلونکي حصو کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.